بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. راځو د مایکروسافټ نهم درس ته. خپل پروګرام وبخښئ، مایکروسافټ نه، مایکروسافټ اکسس. مایکروسافټ اکسس پروګرام را خلاصوو. ایم ایس اکسس چې مې را خلاص کړي، بلنک ډیسکټاپ په انتخاب کړو. دلته به نوم ورکړو، د دغه نوم به ورکړو. رابسو دا به هم اوکې کړو. د تیر درس په ادامه ټیبل ته راځو. کریټ ډیزاین ټیبل ته راځو. یو ټیبل د کلاس په نوم جوړوو. انټر کوو یې کنټرول ډبلیو، دا یس که او دلته نوم ورکه د چش په نامه، د کلاس په نوم اوکې که، پرایمري کې مه ورکوه. راځو دا باندې ډبل کلیک کوو. دلته ایم ایس ورډ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور، پی این ټي، ایم ایس آوټلوک، ایم ایس اکسس، فوټوشاپ، کورل ډراو او همدارنګه ایلوسټریشن او بل پروګرام یې سی سی این ای، نیټورک پلس او بیا پسې ایم سی آی ټي او ایم سی این ای. دا شیان دي، یعنی دا زموږ کلاسونه دي. یو ټیبل بل د سټوډنټ لیست لپاره جوړوو. ټیبل ډیزاین ته راځو. دلته به مې آی ډي اوټ نمبر به یې او دا رقم نوم به یې او پسې شارټ ټکس به یې اف نوم به یې مه کوه. دلته راسه پروینس یې که، پروینس به یې د هغه رقم، بل به کلاس یې او همدارنګه به بل څه شي فیس یې او بل به فیس ته به څه شي ولیکو، کرنسي به ولیکو او همدارنګه بل به څه شي پس وروسته به ډیټ سټارټ ډیټ ویل دا به ډیټ ورته انتخاب کړو. کلاس راځو د هغه څخه یې څه کړو، د کامبو باکس په واسطه سره امپورټوو، یعنی هغه بل ټیبل دلته راخو. دلته به راسو لوک اپ ته چې رالو، رابسو چې به انتخاب کړو، کامبو باکس به انتخاب کړو. کله چې مې انتخاب کړي دلته به راسو پر رو سورس کې به ودرېږو، پر همدغه درې ټکي باندې به کلیک وکړو. کله چې مې کلیک وکړي رابسو پر اډ باندې به کلیک وکړو، د کلاس ولیو به راوړو، دا به کلوز کړو او دلته به د کلاس رو څه په وکړو، پیلټ ته به یې راوړو. رابسو دا به کنټرول ډبلیو کړو، دا به یس کړو او دا به څه په وکړو، دا به هم بیا پسې کنټرول ډبلیو کړو او دا به هم یس کړو. دا به نوم ورکړو د لیست په ایس ټي په نامه سټوډنټ، پرایمري کې لري او دا لري، دا اوکې. اوس که راسو د سټوډنټ ټیبل را خلاص کوو، په دې ځای کې یو نوم واچوو د جان په نامه، ولایت یې ارزګان دی او کلاس یې څه شی دی، کلاس به یې د دې ځای موږ راواخلو، کوم څه اوټلوک به یې کړو او پیس یې هم څو دی، پیس یې هم دا پیس دی، سټارټ ډیټ یې څه دی، هغه یې هم دا دی. اوس نو زه راځم بیا هم پر ټیبل ډیزاین باندې کلیک کوم. تېره ورځ موږ کلاس ته راځم، د کلاس څخه دلته لوک اپ ته راځم. تېره ورځ موږ د کالم بانډ کالم او کانټ کالم په فکر راورسېدو. نن راځو د کالم هیټس باندې بحث کوو. کالم هیټس د څه لپاره استفاده کېږي؟ څنګه چې موږ په دې کلاس کې د دغه کلاسونو د کالم سر یعنی انډکس د چیش په نامه دی، د کلاس په نامه دی. اوس که چیرې موږ راسو په دې ځای کې پر سټډي باندې کلیک وکړو، دلته راسو دا را خلاص کړو. په دې ځای کې موږ کلاس نه لرو، نه پوهېږم چې دا رو د چیش په نامه ده، خو دلته مې رو ته نوم ورکړی دی په دې ټیبل کې. زه کولی شم چې دلته راسته کلیک وکړم، د تیر ټیبل د کلاس د کالم چې موږ دلته امپورټ کړی دی، د هغه کالم څه شي نوم راواخلم، په دې ځای کې ورته امپورټ کړم. رابسې دلته به دا څه په وکړي، ایس یې کړه، دا اوکې کړه، کنټرول ډبلیو یې کړه، دا هم اوکې کړه. اوس راسم پر سټډي باندې کلیک کوم. کله چې راسم د کلاسونو کالم را خلاص کړم، په دې ځای کې موږ څه لرو، یو کلاس نوم لرو، ځکه دا هغه نوم دی چې د تیر ټیبل چې موږ را امپورټ کړی دی، د هغه نوم کې په هغه ټیبل کې د کلاس دغه موږ ته دلته راخستی دی.
د هغه څخه وروسته بیرته پر کنټرول ډبلیو وهمه تر څو موږ څه وکړو د ټیبل بند کړو. بیرته پر دې باندې راسته کلیک کوم، ډیزاین ویو ته راځم، د ډیزاین ویو څخه پر کلاس باندې کلیک کوم، بیا راځم لاندې موږ څه لرو لوکاف ته چې راغلو. لوکاف څخه وروسته کالم واید لرو. کالم واید د چی لپاره استفاده کیږي؟ فرض که زه راځم دې ته واید څو ټاکم 15 ټاکم، دا بیا د هغه کم کالم چې موږ راخستی دی دا ایس کوم چې ایس مې کوي دلته سټډي باندې کلیک کوم. اوس راځم دا راخلاصوم. کله چې مې راخلاص کړي زموږ د دغې کالم پراخوالی راته ښیي، یعنې څو اندازه دا کالم ته پراخوي. که چیرې بیرته راسته کلیک پر دې ځای باندې وکړو، ډیزاین ویو ته راسم، دلته پر کلاس باندې ودرېږم او کالم واید ته راسم. کالم واید مې څه شو؟ لوکاپ ته راځم، د لوکاپ څخه پر کالم واید باندې کلیک کوم. دلته فرض که دا لس کوم، دا چې مې کله لس کړله دا کنټرول ډبلیو دا هم اوکې کوم. اوس پر دې باندې ډبل کلیک کوم، دلته راسم یو نوی انټري ورکړم، خان د کندهار څخه دی او دلته راځم دا راخلاصوم. ولې نه کوي بردار دا باید چې اندازه ور ډېره کړي. بیرته کنټرول ډبلیو وهو، دا ځای راخلاصوم. کنټرول ډبلیو لوکاپ ته راځم، پر کلاس باندې درېږم، دلته کالم واید ته راځم، دا لس اندازه دی. کالم واید لیست رو او لیست واید وبخښئ، دلته به کله چې کالم واید مې ورته وټاکئ، فرض که زه دا 15 ورته ټاکم او دلته به راځئ لیست واید به هم ورته چش کوئ 15 به ټاکئ. دا چې مې دواړه 15 سره مساوي کړل دا به یس کړئ. اوس به راسئ پر ټیبل باندې به ډبل کلیک وکړئ، دلته چې کله راسئ دا راخلاص کړئ دا به چش شوي پراخ شوی وي، ځکه دغه موږ چې دا راخیستی دی دې ته لیست ویل کېږي او خپله دغه چې ډیټا پکښې لیکلی ده دې ته بیا چش ویل کېږي؟ کالم ویل کېږي. نو لیست او کالم دواړه په یوه ځای کې موقعیت لري، دواړو اندازه باید موږ څه وکړو؟ ورته پراخه کړو، اندازه ورته وټاکو تر څو د چی شي ورته محدود شي. فرض که زه دا راځم 1.15 کوم، بیا به راځئ دلته به دا هم څه وکړئ 1.15 به کوئ، دا به انټر کړئ، کنټرول ډبلیو به کوئ، دا به یس کړئ. چې یس یې کړئ دلته به پر سټډي باندې کلیک وکړئ، بیا به راسئ پر دې ځای باندې به کلیک وکړئ، د اندازه به بیرته چی شوي لږ شوي. د دې څخه وروسته بیا راسته کلیک کوم. کله چې مې راسته کلیک وکړ ډیزاین ویو ته راځم، پر کلاس باندې درېږم، لوکاف ته راځم، د لوکاف څخه لاندې بیا موږ څه لرو؟ لیست رو لرو. لیست رو بیا چیرته به سپاره کېږي؟ موږ دلته اوس 14 اندازه لرو، وایي ماکزیمم نمبر اف روز ډسپلی ان کامبو باکس لیست، یعنې ماکزیمم اندازه چې ده هغه 14 ده. اوس که چیرې موږ راسو کنټرول ډبلیو دې ته چی ویل کېږي؟ د چی دپاره سپاره کېږي؟ په دا ځای کې موږ کولی سو چې 14 یعنې 14 کورسه یا 14 روګانې ولرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تنې اوس موږ لرو. که چیرې موږ دلته کلاس ته راسو، د کلاس څخه دلته یو څه ور واچوو، فرض که آی ټي د ایم آی ټي د دغه رقم بل چې دی اول کلاس دی، دوهم کلاس دی او دریم کلاس دی، دغه رقم څلورم کلاس دی، پنځم کلاس دی، شپږم کلاس دی، اووم کلاس دی، اتم کلاس دی، نهم کلاس دی، داسې کلاسونه ور واچوو. بیرته دا زه کنټرول ډبلیو کوم او دا هم یو ځل بندوم، بیرته دا راخلاصوم. اوس که چیرې موږ راسو پر دې ځای باندې کلیک وکړو، دا موږ ته څو دانې 14 ښکاره کړل، خو د نورو دپاره یې بیا څه راوړل؟ دلته موږ ته سکرول بار راوړي، دا ښکاره کړل، ځکه د 14 پورته نه ښکاره کوي. اوس ته کولی سې چې په ډیزاین ویو کې دلته کلاس ته راسې، لوکاپ باندې کلیک وکړې، دلته 14 راواخې، څو یې کړې؟ 14 راواخې، تقریبا 8 یې کړې، کنټرول انټر یې کړه او راسه کنټرول ډبلیو دا هم بند کړه، بیرته اس ټي ته راسه، اس ټي ته چې رالاست دلته به پر دې ځای باندې کلیک وکړې، دا به راخلاص کړي، یوازې 8 دانې به موږ ته راښکاره کړي. یعنې په دې ځای کې موږ کولی سو خپل لیست محدود کړو چې یا 10 ښکاره کړه، یا 15 ښکاره کړه، یا 12 ښکاره کړه، یا 2 ښکاره کړه، یا 3 ښکاره کړه. خو یوه خبره دې ستاسې یاد وي چې د 14 اضافه موږ دلته نسو ورکولی. بیا به راسئ راسته کلیک به وکړئ، ډیزاین ویو ته به راسئ، ډیزاین ویو څخه پر کلاس باندې به کلیک وکړئ، بیا به لوکاپ یوزر ته راسئ، دلته به د هغه څخه وروسته موږ چې لرو لیمیټ ټو لیست. لیمیټ ټو لیست د چې دپاره دلته یو یس دی یو نو دی، دا بیا د دې دپاره استفاده کېږي. که زه چیرې اوس راسم په ټیبل کې کلیک وکړم،
دلته فرض کړه یو پروګرام دی، زه نوی شاګرد رالی د ریحان په نامه دی او د کوم ځای دی؟ کابل دی. راځو دلته څه شی دی وایي، دی فرض کړه موږ دا پروګرام لرو چې هغه وینډوز دی په لیست کې نشته، سینټر دی کې د دا دی داخل کړي، یعنې ګوره وینډوز موږ نه لرو خو د ولیکل څه بیا راځم دا تاریخ دی. اوس راځم بل دی د څه په نامه دی، د داود په نامه دی او دی بیا د کوم ځای دی؟ دی بیا د مزار دی او دی بیا څه شی وایي؟ نوټ پډ وایي. دا د مشکل نشته ځکه که په لیست کې موږ نه لرو خو بیا هم دی څه کوي؟ انزرټ یې. مګر که چیرې موږ کلاس ته راسو، د کلاس څخه لوکپ ته راسو، لیمیټ ټو لیست څه په وکړو؟ لیمیټ ټو لیست دا یس کو، دا انټر کو، کنټرول ډبلیو کو، دا هم اوکې کو. اوس که زه راسم په دې ځای کې ورته ولیکم چې د خان په نامه یو بل شاګرد دی، د وروزګان دی، دلته دی څه شی وایي؟ دی وینډوز وایي. چې وینډوز دې ورکړی دی وایي the text you entered is not an item in the list، یعنې کوم ټکسټ چې تا انټر کړی دی هغه ایټم نه دی چې هغه موږ په څه کې لرو؟ په لیست کې لرو. اوس موږ څه شي ورته وکړي؟ خپل لیست مې ورته محدود کړي، یعنې یس مې کوي، موږ نشو کولی چې هغه کلاسونه دې ورته انزرټ کړو چې موږ یې په دغه ټیبل کې نه لرو، د کلاس په ټیبل کې، ځکه موږ دا محدودیت ورته وټاکئ چې ته به یوازې هغه ټاکئ چې موږ د کلاس ټیبل کې لرو، یعنې په خپل کورس یا خپل موضوعي مرکز کې لرو، که نه بیا دی نشي کولی چې حالت یې نور ورته داخل کړي. دا بیرته نو کوم. لاندې الاو ملټیپل والیو، الاو ملټیپل والیو د شي دپاره استفاده کېږي. یو کس دی راځي چې کې د جان په نامه دی، د وروزګان دی او دی څه شي وایي؟ زه ورته وایم چې یو ورډ وایي او بل اکسس وایي، دواړه وایي، خو موږ اوس یو دانه ټاکی سو، یو شاګرد په یو کلاس کې ثبتولی سو. مګر که راسته کلیک پر دې وکړو، ډیزاین وکړو، بیا راسو پر څه باندې کلیک وکړو، پر کلاس باندې لوکاف ته راسو. علاوه ملټیپل والیو د دې دپاره استفاده کېږي چې یو شاګرد کولی سي چې دوه درې ځایه څه وکړي؟ داخله وکړي. بیا راځم کنټرول ډبلیو دا ایس کوم، بیا راځم پر دې باندې ډبل کلیک کوم. دلته که اوس راسم دی به د څه په نامه؟ د بهار په نامه لرو، د وروزګان دی او دی څه کولی سي؟ که راسو موږ دا راخلاص کړو، د کلاسونو سره به مې څه شي؟ ټیک مار علامې. یو شاګرد کولی سي چې دوه درې ځایه داخله وکړي، دا اوکې که. اوس که موږ خانه یو څه ورته اټکو، دی به څه شي؟ ټول هغه پروګرامونه چې دی غواړي په کورس کې شامل سي، هغه ایم اس اکسس، ایم اس اکسل او ایم اس پاور پوینټ، یعنې درې څلور انتخابه د یو ځای کړي دي په یو وخت کې. نو الاو ملټیپل والیو د دې لپاره استفاده کېږي چې زموږ یو شاګرد ته دا اجازه ورکوي تر څو په یو وخت کې څو کلاسه ووایي، په یو کورس کې څو کلاسه ووایي. بیا راځو لوکاف ته راځو، د هغه څخه وروسته الاو والیو لیست ایډیټ او لیست آیټمز ایډیټ او همدارنګه بیا موږ څه لرو؟ شو آنلی رو سورس والیو لرو. دا ټوله داسې یو شان دي. الاو ملټیپل والیو او الاو والیو لیست ایډیټ دا دواړه یو شی دی. که دا یسي دا بیا هم ورسره یسي، ځکه په لیست کې موږ ایډیټ کوو، هغه لیست همدغه ملټیپل والیو ښیي چې موږ اضافه ورته ایډیټوو. او لاندې بیا لیست آیټم ایډیټ فورم او همدارنګه شو آنلی رو سورس دا ښکاره کوي. اوس نه دا بیا د فورم مربوط دي، یعنې دی وایي چې کله چې موږ ټیبل ولرو، راتلونکي د خیره داسې ورځې راځي چې موږ کوم ټیبل لرو، کوم ډیټا چې د یو کس لپاره انزرټوو، د هغه کس لپاره به جلا یو فورم جوړېږي. هغه فورم ما درته ویلي وو، که د مکتب دپاره یې، که د یوې ادارې دپاره یې، ته کولی سې په مکتب کې کارت جلا ورته جوړ سي، اطلاعنامه جلا ورته جوړ سي، د نتایجو ورقه جلا ورته جوړه سي. اتومات یوازې د دغې ټیبل د ډیټا په درج کولو سره هلته جلا بل فورم ورته جوړېږي. که موږ راسو دلته بیا موږ د فورم ګروپ لرو، په دې ځای کې کېدلی سي چې دلته جلا خپل فورم ډیزاین سي. که دا موږ نیکسټ کړو دا به زه اوکې کوم، دلته به دا ټوله ورته راوړم، دا هم نیکسټ کوم، دا هم نیکسټ کوم او دا هم فینش کوم. فینش چې کوي په دې ځای کې به موږ ته جلا یو فورم جوړ شي. ګوره په دې ځای کې فورم موږ دا لرو، دا مې جان دی، خان دی، دا رقم څو کسه موږ لرو، هغه کسانو دپاره ټول لپاره دلته فورمونه جوړېږي. اوس که دا راخلاص کړې، په دې ځای کې دا یو موږ فورم لرو. دلته اووه کسه موږ لرو، په دې ځای کې دا تغییر وایسي، بل کس دی، بل کس دی، راسه او شپږم کس دی، خان دی، داود دی، ریحان دی، د دې ټول لپاره په دې ځای کې فورم جوړ شي.
نو دی وایي هلته چې موږ لاندې یو څه لرو ډیزاین ویو ته راسه بیا یې پر یس باندې کلیک وکړه دلته که چیرې په کلاس کې ودرېږې لوکاپ ته راسې دغه لیست آیټم ایډیټ فورم د دې دپاره کېږي چې کوم لیست موږ امپورټ کړی دی موږ ته اجازه راکړه که دا موږ یس کړو موږ ته اجازه راکړه چې موږ په فورم کې ایډیټ وکړو او که نو کې بیا موږ اجازه نه لرو چې په فورم کې ایډیټ وکړو دا اوس زموږ نننی درس خو دا بیا د فورم مربوط دی راتلونکي درسو کې په فورم کې بیا ښه سره انشاءالله به خلاصېږي چې موږ فورم ته ورسو نو زه راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخته مو شه الله مو مل شه